هغه د دې وطن پستړو کې اټاله جنۍ هغه وده وه خو په ډزو کې وده هم نه وه ورک ورک لالي مې سر راوړی و ما څه کړی وې سر صدقې له مې په لاس کې شکرانه هم نه وه ورک لالي مې سر راوړی و ما څه کړی وې سر صدقې له مې په لاس کې شکرانه هم نه وه ستا یارانه د تورکې لار وه دومره سخته وه چې لکه مرغۍ په ډکو شپه وه اشیانه هم نه وه ستا یارانه د تورکې لار وه دومره سخته وه چې لکه مرغۍ په ډکو شپه وه اشیانه هم نه وه تا سره ځکه شوم ساډوبې چې موضوع دې نه وه بل د خبرو د معیار د پیمانه هم نه وه تا سره ځکه شوم ساډوبې چې موضوع دې نه وه بل د خبرو د معیار د پیمانه هم نه وه هسې مې وخت ځان له برباد کو هسې ستړی شومه ستا یارانه د شوې ټال و یارانه هم نه وه هسې مې وخت ځان له برباد کو هسې ستړی شومه ستا یارانه د شوې ټال و یارانه هم نه وه دا چې د تیر وخت نه بیزاره یو دا مونږ ښه نه یو دومره برباده دومره بیکاره او برباده زمانه هم نه وه او قیس صاحب شعر دی چې غزل له تاړ و ټکي ګډوډ و خوله ومه وه غزل له تاړ و ټکي ګډوډ و خوله ومه وه او د لفظونو په توهین څه جرمانه هم نه وه غزل له تاړ و ټکي ګډوډ و خوله ومه وه او د لفظونو په توهین څه جرمانه هم نه وه لار ناشنا خلق پردی ولیده څنګه شوی وی بل ستا په چم کې د اعظم څه ټکانه هم نه وه بغیر د خپل جانانه رانه ځان نه راټولیږي بغیر د خپل جانانه رانه ځان نه راټولیږي په ما پسې د هسې مشران نه راټولیږي الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانه الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولیږي الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانه الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولیږي که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولیږي که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولیږي زړه شوې خو له هغسې په مینه مړه نه شوې کاپرې تر قیامته د دوران نه راټولیږي زړه شوې خو لا هغسې په مینه مړه نه شوې کاپرې تر قیامته د دوران نه راټولیږي بونیر ته چېرته راشه خپله ذنبه به کې وینې که داسې په شعرونو د ګمان نه راټولیږي دغه یو څو شعرونه نور دي چې توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري توبه چې د سرونو کاروبار ته سړی ګوري د کار سړي مړه کړه چې سرکار ته سړی ګوري خبره د عمل د خیر د رنګ دی تک تور وي د ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري خبره د عمل د خیر د رنګ دی تک تور وي د ځینې خلکو د کردار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ورځې د چا لار ته سړی ګوري چې دا د مینتوب علامه نه ده نو دا څه دي چې ټوله ورځې د چا لار ته سړی ګوري انداز که د اعظم د شعر ویلو ډېر ښه نه وي د دې سړي په شعر کې د معیار ته سړی ګوري ډېره زیاته مننه خوشحاله